چانجیر علي لیسې په خپله 14مه دوره په راغت غونډه کې لسګونه زده کوونکي فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. نن دوشنبه د جوزای اغبرګولي میاشتې 22مه نیټه د هلمند د نادعلي ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې د چانجیر علي لیسې څخه 63 تنه زده کوونکي له 12 کلونو زده کړو ترلاسه کولو وروسته فارغ او ټولنې ته د خدمت کولو په پار وړاندې شول. چانجیر علي لیسه چې لسګونه کلونه وړاندې د بنسټ ډبره ایښودل شوې او تر پرون ورځې یې 12 دورې زده کوونکي فارغان لرل، نن دوشنبه یو ځل بیا یاده لیسه د کلنۍ غونډې او ځانګړو مراسمو پر مهال د لسګونه زده کوونکو د فراغت غونډې کوربه او شاهده وه. په یاده غونډه کې د دولتي مسؤلینو ترڅنګ د بېلابېلو ښوونځیو استازو، ښوونکو، مشرانو، د فارغینو والدینو، شاعرانو او ګڼ شمېر کسانو ګډون کړی و. د فراغت غونډه کې د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلینو لومړی فارغ زده کوونکو ته مبارکي وویله او ورپسې د زده کړې او تعلیم پر ارزښت خبرې وکړې. نوموړي پر والدینو غږ وکړ چې ټول باید په خپلو بچیانو دیني او عصري تعلیم وکړي ترڅو خپل هیواد په خپله جوړ کړو. تا چې ټول په دې کې کوشش وکړي چې په خپل اولادو باندې دیني تعلیم وکړي، عصري تعلیم وکړي، خپل اولادونه و تعلیم ته متوجه کړي. تا چې د خپل اولادو و تعلیم ته متوجه سي. ګټه په تعلیم کې ده. تعلیم والا انسان و غیر تعلیم والا انسان دا چې فرق څه لري لکه سمداره درخته او بې ثمره درخته. د میوهداره درختې څخه هر سړی ګټه وړای شي، هر انسان ګټه ځینې وړای شي، هر حیوان ګټه ځینې وړای شي، هر مرغه ګټه ځینې وړای شي او د بې ثمره درختې څخه تر اور تېره بل یوه ګټه نشي وړای. نو تاسې په دې کې کوشش وکړي، هر والدین د خپل اولاد په تعلیم کې کوشش وکړي، په خپل اولادو د دیني تعلیم وکړي، په خپل اولادو د عصري تعلیم وکړي چې دې ملک ته خدمت وکړي. دا د دې ملک باندې سرمایه ده، د دې ملک ذخیره ده. سبا به دغه خلک دې ملک ته خدمت کوي. تر څو به موږ د بل ته احتیاج یو؟ تر څه وخته به موږ بل ته لاسونه نیولي؟ تر څه وخته به موږ د بل څه غوښتنه کوو؟ ورته مهال د یادې لیسې مدیر هم د فارغ زده کوونکو په اړه زیاتوي چې د یادې ښوونځي په 13مه کلنۍ دوره کې 63 تنه زده کوونکي فارغ او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. نن د چانجیر د لیسې د 14 کال د 12 ټولګي د فراغت غونډه وه چې دا 14مه فراغت غونډه ده. زموږ په دې کې د چانجیر د لیسې د 12 ټولګي څخه 63 تنه زده کوونکي وړاندې کړل. د فارغ زده کوونکو په وینا دوی ډېر خوښ دي چې له 12 کلونو زده کړو ترلاسه کولو وروسته نن د یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې فارغېږي. دوی وایي هڅه کوي ترڅو په راتلونکي کې لوړې زده کړې هم وکړي. ډېر زیات خوشحاله یم. زه د خپلو والدینو، د خپلو مدیر صاحب او استادانو او مسؤلینو څخه ډېره زیاته مننه کوم او ډېر زیات خوشحاله یم. دا زما د ژوند په پیل کې یوه ډېره خوشحاله او خاطره وه چې په مهاجرت 12 کاله کې چې مکتب وی ډېر په جګړو کې دغه چې خلاص و دا دی اوس 12مه ته فارغ و. زه بیخي ډېر خوشحاله یم چې په دا جګړو کې په دا هر څه کې چې ځیناوو ته ما وینې زه ډېر خوشحاله یم. د یادولو ده چې هلمند کې هر کال زرګونه زده کوونکي له بېلابېلو دولتي او خصوصي ښوونځیو فارغېږي، خو د کانکور پروسې له لارې یوازې لسګونه کسان دولتي پوهنتونونو ته بریالي کېږي. محمد نسیم شاکر، سکون راډیو.